الرحمن الرحیم. راځو نن په پی ایچ پی کې په ټرنري اپریټر باندې غږیږو. ټرنري اپریټر هغه اپریټر دی چې درې دانې اپرینډو ته ضرورت لري. څه مطلب؟ منګه اپریټر عموما کې که تاسو ته درته ووایم اپریټر عموما کې په درې ډوله دي. یو چې دی یونري اپریټر دی، یونري، بل چې دی باینري اپریټر دی، او بل چې دی ټرنري اپریټر دی. یونري اپریټر هغه اپریټر دی چې یو اپرینډ ته ضرورت لري، لکه اسایمنټ اپریټر چې تاسو ویلې هغه یو اپریټر ته ضرورت لري کنه. مثلا اکس دا اکس مساوي کولو 5 سره، نو دا خو یو اپریټر ته ضرورت لري. نو او دا یونري. باینري اپریټر هغه اپریټر دی چې دوه اپریټر ته ضرورت لري، او ټرنري اپریټر هغه اپریټر دی چې درې دانې اپریټر ته ضرورت لري. یعنی موږ د یو شرط په اساس یو وریبل قیمت ذخیره کوو. اول به موږ شرط لیکو او بیا به داسې کوېشن مارک اچو، بیا د ترو لپاره ویلیو ورکوو، د فالس لپاره ویلیو. راځو عملي ګورو څه معنا. زه به داسې وکړم، دلته به شپږ ډاټ پی ایچ پي په نوم یو فایل به واخلم. مثلا زه دلته یو وریبل اخلم او اکس کې زه ذخیره کوم 10، او زه راځم دلته یو بل وریبل اخلم وای او په دې کې ذخیره کوم 12. خو که زه راسم دا ایک وکم، دا وای ایک وکم، راسم دلته زم چلان کما، زم کې اپاچی سٹارټ پکو، لوکل هاست او دې کې نیو کلاس بنومو، او راسم شپږ ډاټ پی ایچ پي فایل ته. نو ګورې موږ ته 12 راغله، ځکه 12 راغله چې موږ په وای کې چې ذخیره کړي 12 ذخیره کړي. خو زه وایم نه، موږ ته د وای کې 12 نه ذخیره کېږي. که چیرې اکس له 10 نه غټو 20 دې ذخیره سي، او که 10 نه وړکیو 15 دې ذخیره سي. مثلا یو شرط ورکوو چې وای کې دغه شی ذخیره سي، شرط په اساس یو شی ذخیره کوو. نو دلته موږ شرط ورکوو، اول باید شرط ورکوو، کانډیشن. زه ورته وایم اکس که چیرې لویو دلته د 12 ذخیره سي، او که چیرې لویو، ګورئ څه رقم ده، اکس که چیرې لویو له 12 نه، نو دلته د 10 ذخیره سي، بیا فول کالم. ښه که نو، نو دلته د 8 ذخیره سي مثلا، یا 15. ګورئ شرط قاضیه سره رقم ده. دلته به اول تاسو شرط ورکوئ چې دغه ډالر اکس، یا مثلا یو بل شرط ورکوئ. خو ما دا شرط ورکوه چې دغه اکس که چیرې له 12 نه لویو، له 12 نه لویو، نو دلته د 10 ذخیره سي، او که نو دا د فالس لپاره ویلیو ده، که نو 15 د ذخیره سي. که راسم زه تاسو له نظره، نو دلته به وای کې څو ذخیره، نو تاسې به حتما دغه جواب یې چې دا کې باید 15 ذخیره سي، ځکه چې دا شرط خو غلط ده که نه، اکس خو لویه د 12 نه ده. نو فالس لپاره به دا، که دا شرط غلط سي دا راځي، او که صحیح سي دا، نو زه موږ ته به چې یکو سي، دا موږ ته به 15 یکو سي. دا ما ذخیره کړی نه ده، کنټرول اس پې کم او اوس یې راسم. نو ګورې موږ ته چې ذخیره سو 15 ذخیره سو. ښه را به سمه یو بل کار به وکړم. یو بل مثال به درکړم. زه دلته یو بل څو وریبله نور اخلم. مثلا دلته به زه مثلا یو وریبل واخلم، مثلا ټمپریچر، مثلا ټمپ. دلته مثلا د حرارت درجه به زه ذخیره کوم. مثلا حرارت درجه یې مثلا 45 درجه، دا رقم. و زه یو بل وریبل واخلم د ویدر.
زه وایم که چیرې دغه حرارت درجه له 10 نه له 13 نه لویه وه، مثلا یو مثال در کوم، له 13 نه لویه وه، دلته دې سني ذخیره سي، او که کوچنۍ وه رینې دې ذخیره سي. شرط سو نو داسې به کوو، دلته به اول شرط ورکو، کانډیشن به ورکو دلته. ښایي موږ کانډیشن شرط سره رقم ده، که چیرې دا ټمپریچر ټمپ لوی له 13 نه، اوس په سوال یې واچو، ښه له لوی له 13 نه چې وکړي نو دلته ذخیره سي سي سني. ښه که نه و بیا فول کالم به واچو، ښه که نه و چې ذخیره سي دلته ذخیره سي چې ریني. نو دا داسې حالت ده. قوس به واچو، قوس کې به شرط ورکو، کوېسچن مارک به واچو، دلته به د ترو لپاره د دا شرط صحیح سو کومه ویلیو در راسي، بیا د فالس لپاره ویلیو فول کالم به داسې جدا کوو. نو که زه راسم اوس ایک وکړم دلته دا ویدر درته ایک وکړمه راسم دا اوس دلته موږ چې راغله سني راغله، ځکه چې دا خو 15 سلوي ده. که زه درته ولیکم مثلا 20 نو دلته به ډایرکټ موږ ته چې راسي رینې راسي، ځکه به رینې راسي چې دا شرط چې سو غلط سو. دا ټرنري اپریټر یا په وریبل کې هم نه ذخیره کوئ، مستقیما دا چې کوئ ایکو کوئ، هغسې هم کیږي. بیا هم موږ ته همغه رینې راځي، یعنې که وریبل کې هم نه ذخیره کوئ مستقیما تاسې ایکو کوئ، هغسې هم کیږي. ښه بله خبر بله موضوع چې په PHP کې موږ وایو لوپ وایو. لوپ له نوم نه چې معلومیږي یعنې تکرار، د تکراري کارونو لپاره استفاده کیږي. مثلا زه غواړم ماته د ویلکم 15 دفعې پرنټ شي، نو دا رقم سخته ده، زه به 15 دفعې ایکو لیکم. نو د تکراري کارونو مخنیوی کوي موږ ته لوپ. مثلا زه ماته په کار ده چې ایکو موږ ته ویلکم. بسم الله الرحمن الرحیم. راځو نن په PHP کې وایل لوپ باندې غږیږو. په تیر درس کې موږ په کانډیشنل ټرنري اپریټر باندې غږیدلی وو، اوس په وایل لوپ باندې غږیږو. مخکې له دې چې وایل لوپ تاسو ته شی کوم باید اول تاسې لوپ وپېژنئ. لوپ لکه څنګه چې نوم نه معلومیږي یعنې تکراري شیانو لپاره استفاده کیږي. فرض وکړئ موږ ته یو مسیج مثلا ویلکم مسیج موږ ته 10 دفعې پکار ده، نو موږ 10 دفعې خو مثلا 20 دفعې ویلکم مسیج موږ ته پکار ده، نو موږ 20 دفعې ولیکو ایکو ویلکم ایکو ویلکم، بیخي ډېر ټایم نیسي. نو د دې اسانۍ لپاره د تکراري کارونو د مخنیوي لپاره لوپ نه کار اخیستل کیږي. راځو اول وایل لوپ پیژنو. وایل لوپ دا رقم سټرکچر ده، عملی باید تاسو ته دلته کار کما ځم به هم چلان کم. فرض وکړئ موږ ته 20 دفعې ایکو 20 دفعې ویلکم مسیج موږ ته پکار ده، نو زه به کنټرول C کنټرول V کنټرول V کنټرول V همداسې بیخي ډېر وخت نیسي، مثلا څومره پکار ده، نو دا به موږ لیکو ایکو کوو به. نو زه وایم دا کم وخت کې ولیکم، کم کوډ ونیسي، نو دې لپاره موږ له لوپ نه کار اخلو. اولنی لوپ چې تاسې وایي هغه د وایل لوپ ده. ښه مخکې له وایل لوپ نه به اول تاسو فار لوپ تشریح کړم. لوپونه موږ سره ډېر ډولونه لري. وایل لوپ څه ده، فار لوپ څه ده، د ډو وایل لوپ څه ده، ډو وایل، همداسې فار ایچ لوپ څه ده. نو اول موږ به فار لوپ تشریح کوو مخکې له وایل لوپ نه. فار لوپ جوړول لپاره به اول فار لیکئ، دلته 3 شیان به تاسې لیکئ. دا رقم زه باید داسې جدا کړم. په اول خانه کې به دلته تاسو به وریبل جوړوئ، وریبل به انشلایز کوئ. که تاسو یو وریبل لرئ ښه تر ښه، که نه همدلته یې جوړ کړئ، ډیکلیر یې هم همدلته کوئ، انشلایز یې هم همدلته کوئ. نو زه به داسې وکړم یو دانه ایکس په نوم وریبل مې واخیسته او په ایکس کې مې چې ذخیره کړه یو ذخیره کړه، هغې نه بعد مې سیمیکالم اچولی ده. بیا دلته شرط به ورکوئ چې دا لوپ
څنګه اجرا سي یو کیس دغه خپل شرط به ورکوئ دلته به کانډیشن ورکوئ که چیرې دا ورته وایم دا ایکس کوچنی و له 5 نه دلته به تاسې یا انکریمنټ اچوئ یا به ډیکریمنټ یا به همدغه وریبل انکریمنټ کوئ یا به چې کوئ ډیکریمنټ کوئ نو زه به داسې وکړم ورته وایم همدا چې کوم ډیکریمنټ کا انکریمنټ کا نو سټرکچر سره هم دا اول بل وریبل ډیکلیر کوئ انشالایز کوئ بیا هغې نه بعد به شرط ورکوئ او دلته به یا به انکریمنټ ورکوئ یا به ډیکریمنټ دا به څنګه کار کوي دا لوپ به هغه پورې چلیږي تر هغو به دلته به تاسې خپل سټیټمنټ ورکوئ مثلا زه ورته وایم ایکو کا موږ ته ویلکم ایکو کا نو دا به څنګه کار کوي دا به داسې کار کوي چې که چیرې دا شرط صحیح و نو دا به درته اق وخت پورې به دا ویلکم درته راځي که چیرې شرط غلط سو نو دا به ځای به نه اجرا کېږي نو دلته ایکس کې یو ذخیره ده که نه دلته ګوري ایکس وایي کوچنی ده له 5 نه نو ایکس خو کوچنی ده له 5 نه شرط صحیح سو نو راغی ویلکم پرنټ سو بیرته پاس ځي دا ایکس یو اضافه کېږي ځکه انکریمنټ سو نو ایکس خو 2 سو که نه دلته 2 کوچنی ده له 5 نه و کوچنی ده له 5 نه بیا راځي دا ویلکم پرنټ کوي بیا پاس خیږي دا 3 سو که نه ایکس 3 اوس ایکس کې 3 ذخیره 3 کوچنی ده له 5 نه و کوچنی ده بیا درته ویلکم پرنټ کېږي نو بیا پاسي څلور کوچنی ده له 5 نه و نو بیا ویلکم بیا پاسي 5 کوچنی ده له 5 نه خو نه ده کوچنی که نه نو دا به نور نه پرنټ کېږي دلته اوس دا شرط فالس سو دا شرط غلط سو نو دا به درته نه اجرا کېږي نو را به سو دا به زه تاسو ته په دې کې رن کومه لوکل هاست کې نیو کلاس کې دا به زه سټارټ کړم لوکل هاست کې دلته شپږ ډاټ PHP ګورې موږ ته ویلکم راغله خو زه هم دا ګوره ویلکم خط یې نه ده بریک کړی نو خط بریک کول خو تاسې ویلی دي که نه دلته به یو بریک ټاګ ورته واچوئ نو به دا چې سي بریک سي ګوره ویلکم زه به تاسو ته داسې وکړم دلته به زه تاسو ته خپله څانګې ورسره ایکس هم پرنټ کړم نو ته موږ ته چې پرنټ کا ایکس پرنټ کا نو دا هر کله چې وریبل په ډبل کوټیشن کې تاسو لیکئ هغه به تاسې په داسې علامو کې اچوئ نو چې ګوره موږ ته چې راوړي 1 2 3 4 داسې وریبل هم تاسې سټرینګ کې راوړي خو هر کله چې وریبل په سټرینګ کې اچوئ ذکر کوئ نو دغه علامې قوسونو کې به اچوئ یو داسې منفي علامه به مو ورکړم اوس یې ګورئ 1 2 3 4 ولې 4 دفعې پرنټ کړه ځکه دلته یو کوچنی ده له 5 نه یو دفعه یې پرنټ کړه بیا پاس ایکس کې 2 کېږي 2 کوچنی ده له 5 نه شرط صحیح ده که نه تر اوسه شرط صحیح نو زه به دلته که لس هم دلته به موږ ته دا څو دفعې پرنټ سي 9 دفعې به پرنټ سي نو تاسې پوهېږئ چې دا 9 دفعې ولې زه وایم 10 دفعې دلته به یو مساوي به مو واچوو چې دا کله مساوي هم دا بیا دې موږ ته راولي نو بیا به موږ ته چې پورې راسي یا به زه داسې وکړم ځکه دا داسې کم لوی مساوي نو موږ ته به چې پرنټ کړي اوس ګوره تاسې به ښه چورت ورته وایي ایکس یو ده ما ورته ویلې شرط داسې ایکس لوی مساوي له 10 نه نو یو لوی مساوي د 10 نه شرط هم دلته غلط سو دلته به موږ ته هېڅ شی هم نه پرنټ کوي که زه راسمه داسې وکړمه لوی مساوي او دلته مثلا 10 ولیکم دلته یو ولیکم او دلته زه تاسو ته ایکس ماینس کم تاسې به خو فکر وکړئ ورته ایکس کې 10 ده ما ورته دا د هغه پورې وچلیږي چې ایکس لوی مساوي له یو سره لوی یا مساوي له یو سره نو دلته ایکس خو 10 ده که نه 10 لوی ده که نه نو دا شرط صحیح سو نو یو دفعه ویلکم پرنټ کړ 10 دلته ایکس په ځای به 10 راسي بیا پاسي ایکس نه خو یو زیاتیږي نه که نه یو خو نه زیاتیږي دلته یو کمیږي دلته 9 سو 9 لوی مساوي ده له یو سره و دلته بیا 9 بیا ته بیا و بیا همداسې 6 بیا 5 بیا 4 بیا 3 بیا 2
دوه بیا دلته پرنټ کوي بیا یو لوی مساوي ده و بیا پاسې صفر سو صفر لوی مساوي ده نه نو دلته اوس شرط بچی سي غلط سي نو دا بس لس نه د سرچپه موږ دلته راسي لس نه اته اووه شپږ پنځه څلور درې دوه یو ښه نو دا شي کار د دې کار راځو ضربي زباني جوړول به پکې وکړو زه راځم دلته زه یو لسو پورې حساب پرنټ کول غواړم نو دا شرط به داسې کوم کوچنی مساوي له لس سره او دا به زه چې کومه انکریمنټ کومه نو چې ګوره موږ ته لسو پورې داسې حساب راغی خو زه ویلکم ورسره نه راوستل غواړم ورته راوستل غواړم چې دلته منفي نم راولم ضرب راولم نو چې ګورئ یو دوه همداسې ضرب داسې به راسي خو زه داسې به وکړم دلته دا بریک علامه به اخر کې داسې بریک به واچوم دا بریک سي نو دا موږ سره یو ضرب دوه ضرب دا رقم راسي بیا ورسره هم ضرب داسې دوه ورسره څنګ کې راوله نو ګوره یو ضرب دوه دوه ضرب دوه درې ضرب دوه همداسې څلور ده مثلا ضرب نه راوستل غواړم اکس لیکم ها داسې ضرب علامه داسې ګوره دا به داسې شکل کې راغله بیا ورته وایم څنګ کې مساوي علامه ورسره راوله دلته به موږ ته مساوي راسي ده مساوي بیا ورته وایم چې دا دواړه عددونه چې که ضرب که کوم همدقه دلته ضرب که همداسې نو زه به څه وکړم همدقه وریبل کې چې اکس کې چې ذخیره دي دا ضرب که له چا سره له دوو سره نو چې ګوره موږ ته به داسې راځي خو ځکه ولې څه راغی چې دا موږ دلته قوس کې دلته لیکلی نو زه به داسې ولیکم ضرب که له چا سره دوو سره دا خو وریبل نه ده که نو وریبل موږ په داسې علامو کې اچوو نو زه موږ سره داسې راغی یو ضرب دوه دوه ضرب دوه درې ضرب دوه داسې راغی خو زه وایم دا خو ضرب نه که ورسره ویلیکه نو دا عملیه باید اجرا سي که نه نو زه به دا داسې وکړم دا به قوس کې داسې واچوم داسې نو دا بیا هم چې کړل ضرب نه کړل نو چې ضرب نه کړه زه به داسې وکړم دا به داسې جدا کړم له دې ډبل کوډیشن نه دا به ورسره کانکټینیټ کړم او دلته به هم دا ډبل کوډیشن به داسې کړم چې دا بریک راسي یعنې دا مې جدا سټرینګ کې ونیول او دا مې جدا سټرینګ کې ونیول دا مې ورسره چې کړل کانکټینیټ کړل نو اوس دقه قوسو ته هم ضرورت نسته ده ځکه چې سټرینګ حالت کې نه دی نو یو ضرب دوه دوه ضرب دوه څلور درې ضرب دوه شپږ همداسې که زه غواړم د پنځو ضربې ځواني دلته به هم پنځه ولیکم او دلته به هم چې ولیکم پنځه به ولیکم داسې پنځه ډایرکټ خو زه هم دلته دغه جګې باید یو جګې څه تغیرات راولم بل جګ ته مې تغیرات راسي نو زه به دلته یو وریبل د وای په نوم واخلم او دلته به لس ذخیره کړم او دلته به زه ورسره وای ذکر کړم دلته وای راوله موږ ته چې راوله وای راوله نو دلته به داسې راسي یو ضرب لس دوه ضرب لس دا رقم او دلته باید هم وای ذکر کم کنه اوس دلته هم ورته چې راوله وای راوله نو چې ګوره موږ سره دا رقم راغی یو ضرب لس دوه ضرب لس درې ضرب لس که زه دلته پاس وریبل کې تغیرات راوله مثلا دلته شلو لیکم نو دلته به موږ ته د شلو ضربې زباني ډایرکټ راسي که هر څه ولیکم نو هلته به هر څه ضربې زباني راځي دا و د وایل لوپ کار راځم د فار لوپ کار راځم اوس وایل لوپ درته تشریح کوم وایل لوپ هم همدې لپاره استفاده کیږي خو دا ساده شکل کې ده دا رقم دلته به تاسې شرط لیکئ هلته موږ د فار لوپ کې هم شرط لیکه که نه اول به مو وریبل ډیکلیر کوو دلته شرط دلته ته اول به تاسې شرط ورکوئ زه ورته یم پنځه لوی دي له دریو نه پنځه خو لوی دي له دریو نه ورته یم ایک وکړه موږ ته چې ایک وکړه هغه ایک وکړه ویلکم نو دا به موږ ته پنځه خو لوی دي له دریو نه دایما نو دا به موږ سره ایس همداسې ویلکم راځي خلاصېدل به نه لري ګوره صفحه دلته به تاسې شرط ورکوئ خو زه به داسې شرط ورکړم چې دلته به یې وریبل جوړ کړم د ایکس دلته به لس ذخیره کړم او ایکس کې ما لس ذخیره کړل ورته وایم دا د هغه پورې یا مثلا ایکس کې زه صفر ذخیره کوم یا یو ذخیره کوم نو ورته وایم دا شرط موږ داسې ایکس لوی ده له کوچنی ده له لسو نه کوچنی ده نه لسو نه نو ایس خو کوچنی ده له لسو نه همیشه لپاره نو زمونږ ورته وایم ایک وکړه موږ ته ایک وکړه چې وکړه ویلکم نو دا به دا خو همیشه ایکس لوی ده له لسو نه خو موږ ته به ویلکم ښه ډېر پرنټ کوي دلته به داسې وکړم بیا به ټک واچم چې جدا سي خو زه داسې وکړم یا به انکریمنټ ورته ولګم یا ډیکریمنټ دا به زه داسې کومه انکریمنټ کوم هغه کومه انکریمنټ به یې کوم چې به انکریمنټ کوم همدقه وریبل به زه چې کومه پلس کومه
نو سی ګوره x کې خو یو ده کنه نو یو ړکای د لاسونه و راځي ویلکم پرینټ ک بیا د x کې یو اضافه کوي دوه ړکای د لاسونه و بیا ویلکم بیا هم سي درې ړکای د و هم سي ویلکم بیا هم سي اته ړکای د لاسونه و بیا نه و لس ته ورسي دا غلط شي نو دا دې کا طریقه کار د موږ سره دا رقم راغی که زه راسم بیرته دا x ته ورته هم راولم x داسې منفي علامه نو تاسې به ګورئ چې دا داسې کار کوي نو تر اوسه دا شرط صحیح دقه چې به موږ شرط ورکوو تر اوسه شرط صحیح نو دا به موږ ته اجرا کېږي او دلته موږ کولی سو انکریمنټ یا چې ورکو ډیکریمنټ ورکو که زه دلته راسم لس ورکم او دا داسې لوی ونیسم او دا داسې انکریمنټ کړمه نو دا موږ ته داسې کار وکړي چې ګوره لس لوی د لسونه نه خو داسې مساوي به م ورته ورکړم لس لوی مساوي د لسونه و دلته موږ ته به دا راشي بیا دا خو کمیږي که نه و نو دلته هغه راغله که نه لوی د مساوي د لسونه نه نو دلته به اوسي دا شرط چې سي غلط سي نو دا موږ ته یو وارې پرنټ سي نو دا و د دې طریقه کار که زه راسمه دا داسې کمه کوچنی کوچنی کم لس لوی مساوي کوچنی مساوي د و بیا به نه سي نه کوچنی مساوي د و همداسې اته نو دا موږ سره لایته نهي پرنټ سي نو دا وایل لوپ کار اول به وایل لوپ لیکو وایل علامه لیکو بیا به قوسونه واچو قوس کې به شرط واچو دې کې به خپل سټیټمنټ ولیکو تاسې کورنۍ صفه دا رقم ده چې په وایل لوپ کې تاسې ضربې زباني جوړه کوي لکه عادت خو ما ورته پرنټ کړو تاسې ضربې زباني ته واړوئ بسم الله الرحمن الرحیم راځو نن په پی ایچ پي کې په فانکشن باندې غږ کېږو دا چې فانکشن شی ده او د څه لپاره استفاده کېږي فرض وکړئ موږ ته مثلا زه ورته یم ایکو که موږ ته ویلکم ډیر سټوډنټ موږ ته دا ډول کوډ پکار ده مثلا بیا ما ورته ولیکل مثلا ایکو که موږ ته I am Ahmed بیا فکر وکړه ما ته بیا ایکو کا ویلکم ډیر سټوډنټ فکر وکړه مثلا ښه ډېر کوډ مې ولیکه فکر وکړئ تاسې ښه ډېر داسې پی ایچ پي کوډ ما ولیکه دلته به داسې کامنټ ولیکم تاسو فکر وکړئ چې دلته ما ښه د پی ایچ پي کوډ ولیکه په دې کې فکر وکړئ دلته ما د پی ایچ پي کوډ ولیکه بیا ما ته همدغه مسیج بیا پکار ده ایکو که ویلکم ډیر سټوډنټ نو دلته ګورئ موږ سره دا کوډ تکرار سو کوډ شی سو تکرار سو نو موږ غواړو د تکراري کوډ مخنیوی وکړو یعنې موږ فکر وکړو موږ ته بل داسې څو مسیج داسې پکار دي نو همیشه باید موږ دا یې کوو یا داسې ډېر کوډ شاید موږ تکرار راسي موږ د تکراري کوډ مخنیوی کول غواړو نو د تکراري کوډ مخنیوي حل لاره څه ده فانکشن ده فانکشن څه ده فانکشن موږ د دې لپاره استفاده کوو چې کوډ تکرار مخنیوی وسي نو فانکشن څنګه جوړیږي فانکشن جوړول لپاره به د فانکشن کیبورډ ولیکئ فانکشن به ولیکئ بیا به دا دوه نښې واچوئ بیا ورپسې قوس او په دې کې به موږ خپل سټیټمنټ ولیکو نو فانکشن بیا درته وایم فانکشن څه ده فانکشن څه لپاره استفاده کیږي فانکشن د تکراري کوډ مخنیوی کوي څنګه مخنیوی کوي مثلا فانکشن زه جوړوم د فانکشن جوړوم د ام اس جی په نوم یو میسج نو فانکشن به څنګه جوړیږي د فانکشن کلمه به ذکر کوي بیا ورپسې د فانکشن لپاره نوم ولیکئ او بیا ورپسې دوه دانې نښې داسې واچوئ بیا به داسې بریکټ واچوئ نو فانکشن څه سو جوړ سو زه ورته وایم موږ ته چې یې کوکه موږ ته یې کوکه چې h1 او h1 کې چې واچوه welcome to our website
موږ یو فنکشن جوړ ک یو باکس موږ جوړ ک د چیش په نوم MSG په نوم هغه کې موږ چی واچول ویلکم ټو اور ویب سایټ دا نو که زه دلته راسمه دا رن کمه دلته راسمه کروم ته او لوکل هاست کې نیو کلاس او شپږ ډاټ PHP نو ګورئ موږ څه شی رانغله ولې رانغله دا فنکشن به هغه وخت تاسو ته کار کوي دا فنکشن تاسو چی کوي کال کوي چی کوي کال کوي نو دا فنکشن به څنګه کال کیږي نو دا به داسې وکړئ کال هر همیشه چې دا فنکشن یوز کول غواړئ استعمالول غواړئ نو د فنکشن نوم به ولیکئ MSG او داسې اوس ګورئ دا فنکشن چې سو کال سو اوس ګورئ دا فنکشن نتیجه به موږ دلته ګورئ ویلکم ټو اور ویب سایټ نو زه بیا ماته همدا ویلکم ټو اور ویب سایټ پکار ده نو موږ خو همدا کوډ په MSG کې اچولی ګورئ بیا موږ ولیکه ویلکم ټو اور ویب سایټ نو ګورئ تکراري کوډ مخنیوی وسو که نه اوس موږ ته همیشه ویلکم ټو اور ویب سایټ پکارو نو موږ اوس لیکو MSG مسیج څومره کوي ځای ونیو نو ګورئ دا ویلکم ټو اور ویب سایټ نو دا چیز ګټه د فنکشن ګټه نو فنکشن څنګه جوړیږي فنکشن کلمه ولیکئ MSG به واخلئ او دلته دا رقم دلته خپل سټیټمنټ ولیکئ او څنګه به کال کیږي د فنکشن نوم به ولیکئ او دا داسې نښې به واچوئ همداسې یو بل میسج پرنټ کول غواړئ زه اوس بل فنکشن جوړم بل فنکشن جوړم رانګ میسج په نوم رانګ میسج فنکشن نوم کې به تاسو فاصله نسئ اچولی لکه وریبل کې څنګه وو نو دلته زه ورته رانګ میسج لپاره داسې کوم چې ایکو که موږ ته H2 او H2 بند که دلته ولیکم چې your password is incorrect دا رقم او دې ته به زه ډیزاین ورکم سټایل به ولیکم سټایل نور خو هماغه HTML زه لیکم کلر یې چی که ریډ که ما چې وکړه داسې کار مې وکړه فنکشن مې د رانګ MSG په نوم جوړ که او دلته مې داسې HTML کې داسې سټیټمنټ ورته ولیکه نو همیشه اوس ما ته رانګ MSG په کار ده چې ما ته کله یوزر نه کله ویډیو اخلم او ما ته دې مسیج راکړل سي نو زه به داسې کومه دا فنکشن به کال کوم فنکشن نوم به ولیکئ بیا به داسې بریکټ واچوئ ګورئ دا your password is incorrect بیا زه غواړم ما ته راسي ویلکم ټو اور ویب سایټ راسي نو ویلکم ټو اور ویب سایټ خو موږ په دې فنکشن کې اچولی نو دا فنکشن به زه داسې وکړم کال به کړم MSG او داسې ګورئ دا څومره د تکراري کوډ مخنیوی وسو نو دا که اوس ما دا فنکشن کې نه اچول همیشه به اوس ما به دا رقم کوډ ورته کوو نو بیا ما ته رانګ MSG په رانګ MSG په کار ده رانګ میسج نو اوس یې ګورئ دا دا و د چی کار د فنکشن کار چې د تکراري کارونو مخنیوی کوي تاسو ته